بنګ سین شروع کو د کارغه به پکې اواز شروع کو جګر صاحب ته یو ته وایا او یا به دی وای نه هغه څنګه اوس مرایات کو نو ډېره خندا راشي دي وطنا موږ دواړه یو بل هېرولی نه شو کوشش مې وکړو خو ماتې مې وکړو دا عشق دومره ستمګر ولې دی عشق ستمګر نه دی دنیا ده څوک چې په مینه کې حیثیت ګوري هغه ته به څه وي که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان شي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د خیبر پښتونخوا په یو ښایسته ښار مردان او د مردان په یوه علاقه کاټلنګ کې موجود یم. زما پر څنګ باندې د پښتو ډرامو یو ډېر زبردسته فنکار نعیم خان ولاړ دی. له نعیم خان سره د پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې نعیم خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ډېره مننه عظیم بی، الله مو خوشحاله کړه. ستاسو یو جهان مننه. تاسو پکې کاټلنګ یاد کړو، تاسو د کاټلنګ په لاره راغلې. دا زه بیسیکلي لونخوړی یم، لونخوړ اوسېدونکی یم. ستاسو ډېره مننه. څنګه تاسو ښه؟ الحمدلله ډېر ښه یو. دا ماته ووایه په ژوند کې د سوشل میډیا سره انټرویو اوله ده، څه محسوسوي؟ ښه محسوسوم، خو چونکې ما چېرته انټرویو نه ده کړې او نه چېرته دا ما داسې دغه ګڼلې ده. خو زه یو ودنه یم، ځان مې چېرته داسې دغه نه دی ګڼلې، نو په دغې وجه باندې ما چېرته انټرویو هم نه ده ورکړې. ځکه انټرویو خو چې ورکوي هغه صحیح غټ اکټران وي، نو زه هېڅ شی نه یم. نو په دې وجه باندې ما چېرته انټرویو ورکړی هم نه ده او نه داسې انټرویو شوق مې کړی دی. ډېره مننه. دا ماته ووایه شوبیز دنیا ته څنګه راغی؟ بس دا خو عظیم بی یو قدرتي یو فن دی، الله پاک یو انسان کې اچولي، د وړوکوالي نه راځي داسې. نو بس موږ را روان یو او بیا چې موږ ته یو ښه رایټر میلاو شو، یو ښه لیکوال میلاو شو، نو اوس چې لږ ډېر څه یم، نو زه د هغه د لاسه یم. چې تاسو ما په کراچۍ کې پېژنئ، نو دا زما د هغه استاز د لیک کمال دی چې تاسو یې دلته ما پسې راوستی. د هغه استاز نوم که موږ ته وښیې؟ هغه خو د تعارف محتاج نه دی، ځکه چې هغه غونډه پښتونخوا پېژني. هغه فیروز خان جګر صاحب دی چې الله پاک ولا په لاس کې په ذهن کې یو کمال اچولی دی. او کمال ذکر چې هغه د پښتو د ادب نه ډېر خبر دی، نو هغه دا چار پیچل چې څه کېږي نو هغه بس د خپل کتونکو ته وړاندې کوي. بس الله پاک دې هغه له ډېر عمر ورکړي. دا ماته ووایه تر اوسه پورې تر 2025 پورې د په څومره ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده؟ ما تقریبا چې کوم دی یو 10 ډرامو کې کار کړی دی. نو په دې کې به دا 15 چې کوم دا به د فیروز خان جګر صاحب او دا نورو چې کوم دي دا ما ایکه دوکه نورو خلکو سره کار کړی دی. بس دغه دی. په دې ټولو ډرامو کې داسې ډراما چې ته پښتنو کتونکو پېژندلی نوم یې څه دی؟ ټولې ډرامې داسې دي چې هغه د کتو دي، خو زیګر صاحب له دې بیا به ووایو چې الله پاک ډېر عمر وکړي. د هغه ټول ډرامې چې کوم دي هغه یو تر بله ښایسته وي. هغه کو د خزان نفس تاسو وګورئ، هغه کو جانانه ستمګره تاسو وګورئ، هغه ګونګې مینه وګورئ، ارمان تاله والا وګورئ، تیر سپرلی وګورئ، د یو سا سپرلیا چې زه تاسو څومره م یادوم، نو هغه یو تر بله ډېرې ښایسته دي. نو ټولو مله ډېر ښه دغه راکړی دی، پهچان راکړی دی. په پښتون معاشره کې استوګه کوي، د پښتون معاشرې سوسایټي خلک په کوم نظر درته ګوري؟ عظیم وایي چې کله هم ته د پښتو او د معاشرې سوچ کې نو څوک به هم درته غلط نه ګوري. ما چې څومره ډرامې جوړې کړې دي، نو ما ته د اوسه پورې په هغې کې چا داسې ګیله نه ده کړې چې یاره دا کار ستا ښه نه دی.
او چې څوک ته په سپک نظر ګوري نو بعضې څه چند کسان داسې دي چې د هغوی د لاسه د ډرامو ته یا د فلمونو ته خلک په سپک نظر ګوري ولې چې په هغې کې د پښتو کلچر نی د پښتو ادب پکې نی کلتور پکې نی نو په دغه وجه باندې کومو کسانو چې لکه اوس زمونږ ډرامې نه کتلې نو هغوی چې دا ټولې ډرامې پښتو چې کوم دي دا داسې روانې دي خو چې چا کله بیا زمونږ ډرامه کتلې ده یا فیروز خان زیګر صاحب هر چا له سکرپټ لیکلی دی او هغوی چې دا د زیګر صاحب سکرپټ نو ډېر خلک اوس هم دا کوي لکه رایټر یې څوک دی نو خلک وایي زیګر صاحب دی نو بیا خلک وایي دا ډرامه د کور د کتو ده نو زیګر صاحب د ډرامو له یو نوی ژوند ورکو یو نوی دغه یې وله ورکړه پهچان یې ورکړه چې خلک وایي او پښتو اوس هم ژوندی ده پښتو اوس هم شته دی نو دا ټول کمال د رایټر چې کله رایټر خپله معاشره را مخکې کي خپل کلتور را مخکې کي او د کتونکو ته وي چې زمونږ کلتور داسې دی زمونږ وروستو کوم حال تېر شوی هغه داسې دی نو بیا به خلک لا په دې باندې تنقید نه کي چې څوک یې وګوري تنقید نه کي او چا چې نه کتلې نو هغه دې وګوري هغه فیروز خان زیګر صاحب چې هر چا لیکل کړي دي د هر چا ډرامې هغه دې وګوري نو بیا به ته پته ولګي چې پښتو شته دی پښتو کلتور کې دا اکټران څنګه کار کوي څنګه دغه باندې کوي نو انشاءالله زه یم چې بیا به بد څوک نه وي دا ماته ووایه ډرامه پر د کتونکي پر ذهن څومره اثر پرېږدي یاره جي ډېر پرېږدي او بیا هر قسم خلک دی کې شته هر سوچ والا شته که نه نو څوک چې یو سبق پکې لټوي نو هغه ته بیا ډېر څه اغوستی شي او څوک چې پکې هسې هوایي تېر شي نو هغه تاسو به لیدلی مي هغه ته تاسو د دینی تعلیم هم ورکوئ نو هغه پې هوایي تېرېږي هغه ذهن هغه نه چوتي لکه بعضې خلک کمتر خلک داسې چې یا هغوی وایي چې یاره پښتو تاسو شرموله یا پښتو تاسو داسې کړه نو هغه څه چند کسان دي چې هغوی د پښتو نه خبر نه دي نو ځکه دا خبر داسې کوي ګینې په پښتو کې داسې ډېر کارونه چې هغه په سکرین ته ښودلی هم نه شي زموږ پښتانه چې یا څه کوي یا دغه کوي خو به هر حال ډیپ دی کې نه ځو خو چې څوک ښه سوچ لري هغه به له ډرامې نه ډېر ښه څه چوتوي چې زه به اوس بیا به دغې خبرو لویږم دی کې چې یو کس ما ته رنګ وکړو چې یاره نیم به زما یو ترو چې هغه په زندګۍ کې چېرته په سم ځای باندې خپه نه وایي نو یو ورځ زموږ کره راغی او ما ته ویل چې یاره ما ورته ویل چې یاره کاکاجي نن د باندې یو ډرامه ګوري ما ته لر کړه پښتو بس یو ډرامه به سي زما چېرته ډرامه نه لګي ما ته چې کاکاجي دا ډرامه نه ګورم بس بیا به خیر دی مه ګوره نو بس هغه ډرامه ورته ما ولګوله د خزان نه پس وي ته یقین وکړه چې زما د هغه تره داسې اوښکې راماتې وې که نه چې را غونډ ګرېوان یې لوند و وي چې ډرامه ختمه شوي ما ته ویل چې وراره نن نه پس ما ټول غلط کارونه پرېښودل او څلورو میاشتو له به ځم نو ما ته هغې ویل چې دا کریډټ تا ته درځي نو چې چا باندې اثر وشي او چا په دیان سره وکتل نو زه یم چې انشاءالله چې خامخا به پکې سي نه یم وروره بله خواته به راسو په غټو فلمانو کې سینماسکوپ فلمانو کې دم کار کړی دی او که نه او جی ما یو څلور فلمونو کې تقریبا کار کړی دی کم کم ځینه ګندګیري نه منم لومبی فلم مې دغه و او بیا مې اعلان جنګ و بیا راج د بدماشي و راج بدماشي کې بیا زه بیمار شوم بس هغه ما بیا نیمه کې پرېښودم ډېر کتونکي ډېر د شوبیز دنیا سره ریلیټډ انسانان دا خبره کوي چې فنکار اساسه دی حساسه دی که نه دی بالکل دی جی ډېر حساسه دی ځکه چې د هغه سره د غونډو عوامو غمي او چې هغوی یاره زما د عوام لږ په سمه شي ځکه ګرځي که نه هر سړي ته ښکاري نو موږ ځکه کوشش کوو په ډرامه کې چې هغه راولو چې یاره دا کار داسې ونه شي نښوئ دا ونه شي داسې بخي دا ماته ووایه د شوبیز په دنیا کې په ډېرو ډرامو او فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده داسې واقعه چې ته تر حد زیاته خفه شوی یاره داسې خو نه دي شوي خو صرف خفه کښې یم دا یم چې فلم لاین چې کوم دی وخت خرابوي صرف مطلب دا یې چې اوس کو هغه غټ اکټران لاړ شي نو بس که هغوی ته به شوټینګ ته ناست یې ریکارډینګ ستا به سین رړي او یاره هغه نن نه راځي بس ستا به ټایم هم خراب شي ستا به وخت هم ډېر خراب شي بس هغه جي کراچۍ ته لاړ یا لاهور ته لاړ که جهانګیر صاحب دی او که هغه ارباز دی نو بیا به سړی په هغه وخت کې ډېر ستومانه شي چې یاره فلم ماله نه دی پکار نو زه خپل ځان یو سما صرف سوچ چې کوم دی بس صرف د خپل اصلاحي ډرامه چې کومه ده او کتونکي ما په هغې کې خوښوي بېشکه چې فلم اخري سټیج دی
د فنکار پکې دغه لګي خو ما چې کتونکي په څه کې خوښوي او ما ته بیا کوم میسج خپل کتونکي کې چېرې نعیم بھائی تا موږ په ډرامه کې خوښو ته صرف ډرامه کوه فلم کې کار مه کوه ما غلط مه کوه او زه په کوڅه کې تماشې جوړول نه غواړم خو صرف تا ته دومره وایم چې د ستا نه بغیر ژوندي نشم پاتې کېدی نو زه څه وکړم ستا لپاره خپله رشته ماته کړم تا نه به بل څوک هغه مینه درته کړي کومه چې به زه تا له درک کوم بله زه به دا خپل ټول سهولتونه او دا ټوله خوشحالۍ ستا په رېښکو کې انبار کړم او که وخت راغی که نه نو دا خپل وینې به راباندې وشیندم د شوبیز په دنیا کې داسې واقعه چې نن یې ته یاده کې او په کړس کړس وخاندې یاره داسې خو ډېره واقعیات دي او خو دا زموږ زیات کر په ریټیکو کې راځي چې یو ورځ مونږ داسې کار کوو چې زیګر صاحب د هغې را سره وو مونږ یو سین کوو په هغې کې به یو کارغه په مخه باندې اواز کوو چې هغه به سین شروع کړو د کارغه به پکې اواز شروع کړو زیګر صاحب ته یا ته ووایه او یا به یې دې ووایي نه هغه چې موږ اوس هم را یاد کړو نو ډېره خندا راشي جي ډیره مننه کور د ودان سه ګرانو کتونکو دا و نعیم خان فنکار چې له ده سره هم د شوبیز د دنیا په حواله څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای په امان